زمونږ دعا ده چې الله دې ستا دا جذبې دغسې ځوانې ډلې چې د پښتو علم او ادب په پانګه کې نور هم ډېرې اضافې وکړي. په آخر کې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې ګران صدر خپل ګران ملګري ممتاز برکزی صاحب له په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې مقابله ده د سیلۍ او توپانونو سره. مقابله ده د سیلۍ او توپانونو سره. مشال په بل وړم په لاس کې د بادونو سره. او څلور ټوټې دي شي اته دي شي یا شپاړس دي شي. څلور ټوټې دي شي اته دي شي یا شپاړس دي شي. دغه یو سر دی جنګوم به یې د غرونو سره. ښاغلي ممتاز برکزی له خو دې کې دومره ښه ښه شعرونه واورېدلی شو چې سړي ته د غزل ویل ګران شي. بهرحال د غزل مطلب ده چې په حوصلو د ازمایش غوندې درانه تېرېږي. په حوصلو دا شاید ته ډالۍ دی دا ټول غزل. په حوصلو د ازمایش غوندې درانه تېرېږي ته په ما تل لکه نازکه مرحله تېرېږي. په حوصلو د ازمایش غوندې درانه تېرېږي ته په ما تل لکه نازکه مرحله تېرېږي. ته خامخا خپل نزاکت په ما منې لاليه. ته خامخا خپل نزاکت په ما منې لاليه. ګنې ته خامخا زما لکه شیشه تېرېږي. او ژونده دا نن سبا چې تا ته ګورم دومره پوه شم. ژونده دا نن سبا چې تا ته ګورم دومره پوه شم ته یو ویری زما په اراده تېرېږي. او نه کافر کېږي ډوبېدونکي نور طبخه ونیسه. نه کافر کېږي ډوبېدونکي نور تخپه ونیسه. د خدای ظالمه دا په کومه ننداره تېرېږي. نه کافر کېږي ډوبېدونکي نور تخپه ونیسه. د خدای ظالمه دا په کومه ننداره تېرېږي. وخت به د دې نه لویه ټوکه اخر کومه کوي. وخت به د دې نه لویه ټوکه اخر کومه کوي. راغلی د بخت غوندې مې اوس په دروازه تېرېږي. او سړیه ستا په خوله کې هم د مطلب ټکی نشته. سړیه ستا په خوله کې هم د مطلب ټکی نشته. بس خو ته هم لکه ممتاز په سپاره تېرېږي.